د هیواد په کچه د جلغوزیو د راټولولو دوه ستر مرکزونه شتون لري، خو تر ټولو لوی یې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې همدا مرکز دی او دویم یې بیا په خوست ولایت کې شتون لري چې له همدې دوه مرکزونو څخه بیا د نورو ولایتونو سربیره پلازمینې کابل او له هغه ځایه بیا نورو بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. دغه جلغوزي کال په کال کې دا فصل راوړي کنه، یو کال بل کال شو دغه کې چې دا فصل هغه شي بیا دغه د خلق سلوټ شي په ونه کې یو غوټار چې شکوي بیا چې کله سره رټلو کو بیا سره وروړي بیا ګونای ته چوي بیا دلته سره وروړي بیا یو غوټه ثاني غنه د جلغوزي نه دا تر ټولو غټ بازار د مرکز یې دغه دی، د ټولو جلغوزي مرکز دغه دی. دلته مارکیټ دکانونه که شمیري تقریبا 270 وي. سوداګر زن بخپل زدران کیلومتر یعنی زدران خروټي د نور د مختلفو ولسوالۍ خلک سره زی وزیر دغه ټول دلته خرید فروش کیږي، مرکز اورګون کې ډیر کیږي. د جلغوزیو دغه لوی مرکز ته د پکتیکا له شاوخوا 8 ولسوالیو څخه کوچني سوداګر جلغوزي راوړي چې لوی سوداګر له دې ځایه پیري او بیا یې تر بهرنیو هیوادونو رسوي. خو اوس یو شمېر همدا کاروباریان وایي چې کارونه یې ډېر ټکني شوي او د بازار نشتون سخت اندېښمن کړي دي. د ټولو ولسوالۍ نه د ګمله ولسوالۍ نه، برمل ولسوالۍ نه، ګیانې ولسوالۍ نه، د زړکې ولسوالۍ نه، د نکې ولسوالۍ نه، سراوزي ولسوالۍ نه، د شتورې نه دغه غونډ دغه منطقې نه مولونه غونډ دلته راځي یو ځای جمع کېږي سوداګر دلته پسې راځي بیا یې خلي او مخکې دا جلغوزي ډېر په صحیح طریقه باندې خرڅېدل که نه اوس د دوه کاله ډېر مشکلات سره د افغانستان خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې جلغوزي باید راشي جلغوزي واخلي او دا تر ټولو نه لوی مرکز په اورګون کې دا د جلغوزو مرکز ده. د جلغوزي یو شمېر سوداګر له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د جلغوزیو لپاره د ټولې لارې پرانیزي او د بازار موندنې ترڅنګ دي بهر ته د صادراتو زمینه برابره کړي. دوی زیاتوي جلغوزي اوس د پخوا په څېر بازار نه لري چې دا دوه کله دا د میږ منطقې ډېرې تونې شوې یا کله لیاره بند وي کله ورره سودو خرید فروش یې کم وي. میږ اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې دغه د میږ منطقې دا ډېره غټه منطقې دي دا ډېرې نقصاني شوې د دوه کله تجارون یې هم نقصاني شوه رعایت یې هم ډېر وځبېده و میږ دی نه دا غوښتنه غواړي چې دغه د میږ جلغوزي هره بچی ته دی کوشش وکړو چې میږ ته یې زود کو مسؤل په کام شي و هره بچی ته زود شي. اسلامي امارتي حکومت باندې دا امر مې دی دا مې خواهش دی د دوی څخه دوی باید زموږ د جلغوزي هر طرف ته یو طریقه پیدا کړي لاره او پروسیجر یې پیدا کړي نو موږ څنګه مخکې لاړ شو او څنګه یو څه لاسته حاصل کړو. خو بلخوا د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویان بیا وایي چې په دې وروستیو 9 میاشتو کې د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 3615 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي او زیاتوي چې په دې برخه کې لا هم هڅه کوي چې د صادراتو په اندازه کې لا زیاتوالی راولي. از ماه حمل 1401 د 1401 کال د حمل څخه تر قوس میاشتې پورې د جلغوزیو د راټولولو فصل څخه موږ 3615 ټنه جلغوزي چې 3.5 میلیونه ډالر ارزښت یې درلود صادر کړي دي چې له دې جملې څخه 2600 ټنه یوازې چین ته صادر شوي دي او پاتې نور یې نورو هیوادونو ته صادر شوي چې له دې جملې 700 ټنه د جلغوزیو مغز وو او موږ لا هم هڅه کوو چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان جلغوزیو ته ښه بازار موندنه وکړو. د افغانستان جلغوزي چې په بهر کې خورا ښه نوم او شهرت لري په کور دننه یو شمېر سوداګر د صادراتو په برخه کې شکایتونه کوي خو بل لور ته بیا د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزیو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی.